السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوه ورځو پس هم راغلم او یو مې تاسو ته مخکې اردو کې کړي وه ما اردو پښتو دواړه به استعمالو خو بهرحال پښتو زما ډېر زیات فوکس وي پښتنو په ایشوز باندې ما فوکس وي او دلته ریپورټینګ کې هم زما کوشش دا وي چې د پښتنو ایشوز کم دي مختلف اوچت کو نن په دوو خبرونو باندې خاص کر تاسو سره کومه یو خو خبر پښتونخوا کې چې کوم سی ټي ډي پولیس محکمه ده هغه باندې ډېر غټ انکشاف شوی دی غله خواسم وي چې ډاکوان اوچت کې اغواکاري شروع شي خو اوس پولیس باندې دغه تور لګېدلی دی های کورټ نه او د کې وزیر الله خیبر پښتونخوا الیمین ګنډپور طلب کړی هم دی په 22 جولای باندې چې خیبر پښتونخوا کې پولیس چې کوم هغه کوي په دې حواله سره خبره کومه بل د پاکستانی پاسپورت چې افغانانو ترلاسه کړي دي افغانستان خلکو افغان هم ټول یو خو بهرحال د پاکستان پاسپورټونه چې کوم دي مسیوز کولو کې مخکې تاسو ته ویل په زرګاو ګرفتار نیول شوي هم دي او په دې کې نوی انکشاف راغلی دی 11,000 پهله به همدې نه سټارټ هم دا وکړم چې 11,000 پاسپورټونه اوس نوی انکشاف شوی دی چې هغه کې سعودي عرب ملکونو کې هم میشنز کې مختلف په ذریعه باندې دغه پاسپورټونه حاصل کړي شوي دي لکه ډیول نیشنلټي ورته هم ویلی شو په دې باندې هم انکوایري شروع شوې ده باقاعده توګه او دلته مخکې هم افسران نیول شوي وو چې هغه کې پیسو اخیستلو والا کسان پکې سزا کړي شوي هم وو اوس بیا دغه چې کوم نوې انکوایري کې 11,000 نور داسې پاسپورټونه چې هغه افغانستان خلکو پاکستان ولا جوړ کړي وو کې مختلف ذریعې باندې او په هغه باندې د سعودي عرب ویزې لګېدلې دي دغه نوی انکشاف شوی دی په دغه شانتې مختلف دلته کې چې کوم موږ په دې حواله سم دا خبره کوو چې د پیسو په ذریعه باندې یا 2 نمبري په ذریعه باندې هغه نه دی پکارول چې سبا بیا یو نیم کیس کې سړی چې ګیر شي نو بیا په دې باندې کړه ورځي د خیبر پښتونخوا په حواله سره کوو چې خیبر پښتونخوا کې بدامني نور هم سیوا شوې ده څنګه تاسو ولیدل چې په جاوړ کې دماکو شوال ته کې سېنیټر چې کم دی هغه پکې داسې نور ملګري ورسره وفات شول او نور هم تهرګرۍ پیښې چې کمې مخې ته روانې دي خو اوس نوی انکشاف چې کم دی انکشاف نه بلکې چې عدالت چې کم دی چیف جسټس او خیبر پښتونخوا د پښتونخوا وزیر الله الیمین ګنډپور باقاعده 22 جولای باندې طلب کړی هم دی دغه کې دغه هغه ده چې په خیبر پښتونخوا کې پولیس چې کم دی اغواکاري شروع کړې ده سی ټي ډي په هغه باندې دغه الزام راغلی دی بیا صوبې سره تعلق لرونکي کس چې کیس کې لکه د کم غیب شوي کسانو کیس کې هغه باقاعده توګه سره ریکارډ جمع کړی دی چې دې کې سی ټي ډي چې کوم اوچت کړی و هغه کې 90,00,000 روپۍ ډیمانډ شوی دی او دغه شانتي نور هم دغه شانتي پولیس د سی ټي ډي والا چې کوم مختلف کسان اوچت کی بیا هغه په خلاصولو په کې ونه توان اخلي پیسې اخلي لکونه روپۍ اخلي لکه دا اوس نوی یو هغه شروع شو په دې حواله سره خیبر پښتونخوا وزیر الله سم موقف دی هغه به هم مخې ته راځي ولې چې عدالت ورنه باقاعده جواب طلبیم کړې ده او طلب کړی هم دی خو دا داسې خبر دی چې لکه څرنګې اغواکاري په خیبر پښتونخوا کې اغواکارانو کوله خو اوس سرکاري محکمې یا د پولیس باندې تور راتلل یقینا دا ډېر زیات پریشانۍ خبره هم ده چې یو طرف ته هلته تجارانو هم باتې ورکولو همدغه شانتې انکشاف شو بیا څه ټي ټي پي یعنې طالبانو ته باتې ورکولو خبرې هم په اهم وزارتونو ناس کسانو کړي وي نو په خیبر پښتونخوا کې بدامني ورځ په ورځ د زیاتېدو باندې یقینا ډېر زیات پښتانه تجاران او ډېر زیات پریشانۍ هم مخې ته راغلي دي اوس ګورو چې په دې باندې الیمین ګنډپور څه موقف لري او الیمین ګنډپور تاسو لیدلی چې مخکې په پولیس باندې هم هغه لومبی تقریر کې ډېر زیات ټکونه کړي خو بیا وروسته خاموش شو پته نشته چې څه وجوهات او دا هم ویلي وو چې هفتې کې نه چې کوم دی دا پولیس کیسونه واپس کړي بلکې کیسونه خود واپس نه شول چې د پی ټي آی کارکونانو باندې ورځ په بله باندې نور سیوا کیږي خو الیمین ګنډپور چې څومره خبرې کړې وي هغه کې ناکامه راغله او 100 ورځو زیاتې وشوې ورځونه خو الیمین ګنډپور اوسه پورې یو پولیس افسر هم هغه په دې لړ کې یا سزا یا هغه باندې څه خلاف څه کاروایي نه وکړه نو دې وجې نه د پی ټي آی کارکونانو کې هم غوسه
یا ناامیدي پکې زیاته شوې دغه نه ښکاره دا وه چې نن کومې جلسې اراده وه په اسلام آباد کې هغه ونه شوله. بیا بار کارونه هم چلېدل، سوشل میډیا باندې هم چلېدل چې کارکنان راشي، خو کارکنان را نغلل. نو دغه وجې نه موږ ته ډېر اندازې داسې وشوې چې پی ټي آی کارکنان چې کوم موجوده لیډرشپ دی هغې نه مایوسه دي، ولې چې هغې کردار هغې وایي چې دا صحیح نه لوبوي. خو بهرحال په خیبر پښتونخوا باندې موږ فوکس دی چې پښتنو سره چې کوم دا اوس بیا ناروا سلوک یو، خو آلریډي معیشت یا د ګرانۍ د نو بېروزګارۍ خبرې دي، ورسره بدامني او بیا دغه شانته اغواکاري چې یقینا ډېرې زیات پریشانۍ خبرې دي. ما تاسو سره شیر کوم او تاسو نه تمه امید لرم چې سبسکرایب لازمي راکوئ او لایک هم راکوئ، او انشاءالله چې کوم ریپورټینګ کې موږ نه کېږي هغه تاسو سره موږ مخامخ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.